سلام ستړي مشئ نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان 10 نیټه ده د شمشاد خبري ټولګي څخه راغلاست هم د څو مهمو خبرونو په سر ټکو خراغلاس اوس هم بشپړ خبرونه زه سونیا نیازی یم. د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په لاس د امریکایي سرتیرو د وژلو په تړاو د روسیې انعام ورکول. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په نړۍ او افغانستان کې د سرتیرو ساتنه لومړیتوب دی. د دغه وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د نیویارک ټایمز هغه راپور ناسم بلل شوی چې ګڼې روسیې استخباراتو د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته ډالۍ ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه یې تر دې دمه کره او باوري اسناد نه دي پیدا کړي، خو پر موضوع به څېړنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د سرتیرو مخالفت او ساتنه یې لومړیتوب دی او دوی هر څه ته متوجه دي، نو دغه ډول راپورونه کره او سم نه دي. دفاع وزارت وایي دوی د خپلو سرتیرو اړوند له ټولو مسایلو خبر دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ورکاوه، خو روسیې طالبانو او ان امریکا وایي چې دغه راپور ناسم دی. افغانان دې د پردیو تحمیلي جګړو او دسیسو لپاره د خپلو خلکو له وژلو لاس واخلي. مخکینی ولسمشر حامد کرزي د هلمند موسی کلا ولسوالۍ بازار کې د تېرې ورځې پیښې ته په غبرګون ویلي دغه ډول پیښې د پردیو په ګټه دي او افغانانو ته پکار ده چې د پردیو د تحمیلي جګړې او دسیسو لپاره د خپلو خلکو له وژلو لاس واخلي. هغه یو ځل بیا پر ښکېلو لورو غږ کړی چې له فرصت نه ګټه پورته کړي او ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکی په ایښودو د سولې ته لار هواره کړي. حامد کرزي په هیواد کې پر ډیریدونکو تاوتریخوالي هم اندېښنه ښودلې او وایي چې ځینې کړۍ په افغانستان کې د سولې د لارې خنډ ګرځي او د جګړو د دوام په لټه کې دي. د پروان ولایت غوربندرې شینوارو ولسوالۍ کې سیلابونو له امله 4 ماشومان مړه او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شینوارو ولسوال اکوګل محمدي وایي دا سیلابونه نن شپه د صوفي خیل ولسوالۍ کې راغلي چې لسګونه کورونه یې ویجاړ کړي او تر دې دمه د 4 ماشومانو جسدونه پیدا شوي دي. ولسوال وایي د دې احتمال شته چې نړېدلو کورونو څخه نور جسدونه هم ترلاسه شي. د دغو سیلابونو له امله د غوربند او بامیان عمومي لار هم څو ځایه د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. هیواد کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا تازه پیښې 209 ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي له دې سره په هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 11517 ته ورسېده چې له ډلې یې 915 تنه مړه شوي او 14016 نور جوړ شوي دي. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ د طالبانو برید شنډه او درنده مرګ ژوبله ور واوښته. دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ځوابیه برید کې 22 طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت له لوري خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې طالبانو تېره شپه قرقین ولسوالۍ پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شول. دفاع وزارت خپل لور ته د مرګ ژوبلې اوښتو یادونه نه ده کړې او طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ کونړ کې د 3 پاکستاني اتباعو په ګډون 6 وسلوال ووژل شول. د کونړ والي ویاند غني مصمم وایي د کونړ مرورې ولسوالۍ کې وژل شوي 3 پاکستاني وسلوال د لشکر طیبه له ډلې څخه دي. د والي ویاند همدا راز وویل په سیمه کې د پاتې شویو جسدونو په ډله کې 3 تنه یې سیمه ییز وسلوال دي. د والي ویاند په دغه جګړه کې د سیمه ییزې اردو د یو سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دا نښته تېره شپه شوې خو دولت څه ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو ماین چاودنه شوې. یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي نن سهار شاولي کوټ ولسوالۍ کې د کندهار ارزګان پر لاره د ملکي وګړو پر موټر چاودنه شوې ده. سرچینه وایي چاودنه کې 6 ملکي وګړي ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په کندهار کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ډله پر حکومت او طالبانو تور پورې کوي چې د جګړې پر شدت سره د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. دغې ډلې نن د یوه خبري کنفرانس له لارې وویل طالبان او حکومت ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پړاو یو پر بله چوي او دواړو لوري د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې یو ډول مسؤلیت لري. دوی د هلمند د سنګین ولسوالۍ د پیښې ترڅنګ په هیواد کې د جګړې شدت وغنده او هغه ادعا یې رد کړه چې ګواکې ښکېلو لورو جګړه کمه کړې ده. دغه ډله وروسته له هغه دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلي او ویلي دي چې مایک پمپیو منلي چې طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راوړی.
ننګرهار کې 3 وسلوال طالبان ونیول شول. د ننګرهار والي ویاند عطا الله خوږیاڼي وایي د دې ولایت په شیرزادو او بټي کوټ ولسوالیو کې د طالبانو 3 غړي وسلو او مهماتو سره ونیول شول. خوږیاڼي وایي زعفران په شیرزادو محمد خالد چې وړاندې 2 کاله بند هم تیر کړی په بټي کوټ او غوث الرحمن چې د طالبانو د سرې قطعې غړی دی د 1 میل کلاشینکوف او 4 لاسي بمونو سره د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې نیول شوي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. غزنی لوګر کې د 4 چاودنو مخنیوی شوی او فاریاب کې بیا د طالبانو د پوځي مهماتو یوه زیرمه کشف ترلاسه شوې ده. د غزنی امنیه قمندانۍ منصوبین وایي د ښار دریمه ناحیه کې 3 کړۍ ماینونه چې طالبانو ځای پر ځای کړي وو کشف او شنډ شوي دي. پاینهار کې د لوګر محمد اغې ولسوالۍ کې بیا یو ماین چې افغان ځواکونو ته ښخ شوی و کشف او له منځه وړل شوی دی. کورنیو چارو وزارت په ورته وخت کې ادعا کړې ده چې د فاریاب قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي مهماتو یوه زیرمه کشف او ترلاسه کړې ده. چې له دغې زیرمې کوم ډول وسلې او مهمات ترلاسه شوي سرچینې یې په تړاو جزئیات نه دي ورکړي. کورنیو چارو وزارت په 3 ولایتونو کې له طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتو کې 30 طالبانو ته د مرګ چوب لړولو ادعا کړې ده. د دغه وزارت له لوري خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه نښته په لوګر، زابل او قرب ولایتونو کې شوې ده. د سرچینې په لیکنه یادو ولایتونو کې طالبانو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 22 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي بریدونو کې د دوی پولیسو ته مرګ چوب نه ده اوښتې او طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هلمند کې په میله بازار توغندیز برید له سګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند ولایت مقام وایي تېره ورځ د سنګین ولسوالۍ زوړ بازار سیمه کې په دودیزه میله 4 توغندي لګېدلي او له چاودېدونکو توکو ډک موټر چاودنه کړې ده. ځایي چارواکي وایي پیښه کې د 2 طالبانو ملکیانو او 23 ملکیانو په ګډون 23 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبان وایي په میله بازار حکومتي ځواکونو د ډي سي توپونو ډزې کړې دي. طالبانو په همدې تړاو نن د هلمند سنګین ولسوالۍ ته ټولې نړیوالې او ملي رسنۍ ورغوښتي چې د پیښې واقعیت ورته معلوم کړي. د دوشنبې سهار شاوخوا 9 بجې د هلمند سنګین ولسوالۍ زوړ بازار سیمه کې په دودیزه میله توغندي لګېدلي او چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. د پیښې عیني شاهدان د سترګو لیدلی حال وایي. موږ په ګنج کې ناست وو، اوان راغلی وموښتی، نو چې موږ سره وغورځېدلو دا زخمیان وه، نور شهیدان هلته پراته دي. څه 3 مې ورېرونه هلته شهیدان پراته دي. غورځول شوي دي. په دې کې موټران، موټرګاټان، انسانان، حیوانان ټوله زیاتو کم ما فکر سره یو 20-30 نفره به ټپیان دغونه شهیدان. له ټپیانو شهیدان درم سو موږ زله لا زله ټوک شه بیا چې موږ ته راټوک شله ماره بس پولیسانو ایمرجنسي موټرو سره چې بس موږ پورته کول. 2-3 مې د ښځه مشر شوي، ورونه مې شهیدان شوي، نور ټپیان دي اوس بیا راوي ګرځه شپ کښېناسته د چا کورنۍ نه. د هلمند د والي ویاند وایي په پیښه کې 23 ملکیان وژل شوي او له 15 ډېر ټپیان دي. تقریبا تعداد 23 کسه شهادت رسیدلی دي او تر 15 زیات هلته نور ټپیان شوي دي. د ولسي خلکو د منابعو په اساس باندې، د ولسي خلکو د مشرانو د معلوماتو په اساس باندې هلته د کوم توغندي چې لګېدلي دي هغه د وسله والو مخالفینو لخوا څخه لګېدلي دي. هغه معلومات چې موثق دي، هغه معلومات چې موږ د ولسي خلکو څخه اخیستي دي. طالبانو رسنیو ته لیږلي خبرپاڼه کې لیکلي پیښه د حکومتي ځواکونو له لوري د ډي سي توپونو د وارولو له امله رامنځته شوې، خو حکومتي مسؤلین وایي وسلوالو توغندي او موټر بمونه جوړول چې چاودنې رامنځته شوي. د نننۍ پیښې په هکله چې د سنګین په ولسوالۍ کې د افغانستان د دین او د مذهب د دښمنانو لخوا څخه ترسره شوله، دا زه د ملي اردو په ادرس یا د افغانستان د ملي هوایي ځواکونو په ادرس کامل ردومه. دلته تاسو ته بهتره معلومه ده دوی سکونه وي، همیشه انفلاقیه مواد راوړي، د دوی سره خارجي همکاران ورسره دي چې د دوی سره کومک کوي په ساخت و ساز د دې راکېټو کې. ولسمشر غني دا پیښه غندلې، وحشیانه او غیر انساني بللې ده. لارګه په خپره شوې خبرپاڼه کې پر طالبانو غږ شوی چې له جګړې د لاس واخلي او حکومت سره د مذاکرات پیل کړي. له دې بیا یوه ورځ وړاندې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملکیانو پر یو موټر د سړک غاړې ماین چاودنه وکړه چې 8 تنه پکې ووژل شول. راغلاست نن ورځ بحث مو هم ځانګړی کړی د خلیجات سفرونو ته چې د ضربه قطر ازبکستان او پاکستان ته سفرونه کوي او د سولې په تړاو بناسې لري. په همدې موضوع باندې بحث لرو. په بحث کې راسره سیاسي شنونکی شهزاده مسعود دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم مسعود صاحب. مننه، کور ودان.
مسعود صاحب د قطر ازبکستان او پاکستان ناسو موضوعات اصلي محور څه کیدای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زما په اند باندې د سفرونه خو نه به اول وي نه به اخر. خلیلزاد همیشه د سفرونه پاکستان ته هم درلودل، ازبکستان ته هم درلودل، نورو هیوادونو ته هم درلودل. زما په اند باندې خلیلزاد اوس په دې پوه دی چې کوم تړون چې دوی د طالبانو سره کړی ده د هغې تړون پر مبنا باندې اوس کوشش دا کوي چې دغه د سیمې هیوادونه د نږدې نه وګوري، خصوصا پاکستان چې د افغانستان په قضیه کې رول ډېر مهم ده او همدغسې تر بل هر مرکزي اسیایي هیواد نه ازبکستان د امریکایانو سره ډېر ښه تعلقات لري. نور دوی خو به سفرونه پخوا هم کړي، اوس به بیا هم کوي. کوشش به دا کوي چې دغه تاوتریخوالي مسله بیخي دوی راکمه کړي، ځکه اوس متاسفانه تاوتریخوالی نه یوازې ده چې کم شوی نه ده بلکې زیات شوی ده. هغوی به د خپلو استراتیژیکو اهدافو دپاره سفرونه هم کوي، کوشش به هم کوي چې د بین الافغاني مذاکرات شروع شي. اما تر ټولو مهمه دا ده چې د جنگ طرفونه یعنی حکومت او طالبان دوی سولې ته څومره ژمن دي او دوی څومره کولی شي چې دا تاوتریخوالی کم کړي او د اعتماد سازۍ دپاره چې په کومه پروسه باندې دوی اخته دي چې هغه د بندیانو د خوشي کېدو مسله ده تر څو دا زر تر زره خوشي شي او بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. نور یو اړخ د قضیې خو هغه بیروني اړخ ده چې معمولا موږ پرې غږېدلي یو چې ګویا تر څو چې نړیوال ملاتړ د افغانستان د قضیې د حل لپاره پیدا نشي، یوازې امریکا هم په یوازې ځان نشي کولی چې د مسله حل کړي. امریکا مکلفه ده چې د نړیواله ټولنه بیا خصوصا د منطقې د سترو هیوادونو د همسایګانو ملاتړ ترلاسه کړي. بل د کور دننه نور چې کوم مشکلات سه متاسفانه هغه اوس هم روان دي. دلته موږ پورې څه ارتباط لري چې موږ باید څه وکړو. خلیلزاد سفرونه کړي دي، زه امیدواره یم چې په دغه سفر کې د ښې لاسته راوړنې ولري، په دواړو طرفونو باندې فشار راوړي چې دا تاوتریخوالی یعنی یو قسم د دې سفرونو او د دې ناستو هدف هم دا تاوتریخوالي راکمول هم کیدای شي. طبعا تاوتریخوالي خبره ده او د بین افغاني ناست خبره ده. که چیرې دا بین افغاني ناست نور هم ځنډ پکې راځي، خنډ پکې پیدا کېږي یا مانع څوک ګرځي، بیا اصلا د سولې په پروسه باندې خلک باور ډېر کمیږي. نور زه دا وایم چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت نه اوس سولې ته ډېر لیواله دي. اوس هغه باور چې پخوا رامنځته شوی هغه باور اوس هم پر ځای ولاړ دی؟ نور خلک خو سوله غواړي، اما د باور خبره تر دې پورې ده چې تاسو وګورئ نه تاوتریخوالی متاسفانه کم شوی ده. دغه تېره ورځ چې په هلمند کې کومه پیښه وشوه او تلفات یې ټول ملکي خلکو متاسفانه، او همدغسې څو ورځې مخکې په کابل کې دلته یوه پیښه وشوله. نور دغه د دغه ونمود کوي چې تر اوسه هم جنګي ډلې په خپل هغه باندې فشاري لري. زه امید کوم او امیدوار یم. خو دلته دواړه خواوې بیا وایي چې موږ په دفاعي حالت کې یو داسې پیښې موږ نه ترسره کوو. زه فکر کوم دا پیښې که دوی نه کوي نو بیا یې څوک کوي؟ نو خو یو شی بل هم شته، کېدای شي ځینې داسې کړۍ یي په هغه کې په دننه په کور دننه او بیروني خصوصا بیروني اړخ ډېر قوي ده چې دغه کړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. ځینې استخباراتي کړۍ دي چې په 40 کلو کې افغانستان جنګ ته لمن وهلې ده او یو تعداد د هغوی په اصطلاح القبهګوش غلامان دي چې دلته هم د هغوی ژوند هم ټول په جنګ پورې تړلی ده. په جنګ کې ګټې دي، په جنګ کې د 40 کاله ګټې لیدلې دي، اما محدود کسان دي. زه امیدواره یم چې هغه څوک چې سولې ته ژمن دي، خصوصا د افغانستان ملت او د افغانستان زیات مشران، نړیواله ټولنه د دغسې کړیو باید مخه ونیسي تر څو دغه پروسه سبوتاژ نه کړي. بلکل. تاسو اوس دلته د سیمې د استخباراتو خبره هم تر ډیره وکړه. د سیمې د استخباراتو خبره لا خیره زده او تر ډیره بیا د پاکستان خبره او همداسې اوس خلیلزاد اوس سفرونه هم کوي د دې لپاره چې باید پاکستان ښه واقع شي او پاکستان هم ظاهرا همدا خبره کوي چې موږ به د سولې په پروسه کې مؤثریت ولرو او سولې پروسې ته ژمن یو. آیا دا خبرې باندې اوس هم باور کولی شو؟ ښه، تر کوم ځای پورې چې د ډاکټر صاحب زلمي خلیلزاد د خولې وینا ده چې هغه په د 18 میاشتو کې په دې مسله کې کته او پورته ډېر وګرځېده، اوس هم هغه د اخته ده. هغه ویلي چې د پاکستان په سیاست کې اوس د پخوا په نسبت تغییر راغلی ده. اما په 40 کلو کې موږ ولیدل چې پاکستان ملکي حکومت به یو څه کول او نظامي هغه به ادارې به بل څه کول. تر څو چې پاکستان د افغانستان د قضیې په حل کې
عملی ګامونه پورته کړي نه د یو باثباته متحد او واحد افغانستان لپاره تر هغه وخت پورې خلکو دا یقین نشي راتلی. زه امیدوار یم چې پاکستان تیرو ترخې تجربو ته په کتو سره دا ځلې د افغانستان د مسلې په حل کې د افغانانو سره عملی مرسته وکړي. یعنی هغه مداخلې چې په افغانستان کې روانې دي هغه کاملا باید بند شي، ځکه چې یو باثباته افغانستان چې په افغانستان کې ثبات او امن وي دا یوازې د افغانانو په ګټه نه ده بلکې د پاکستانیانو په ګټه هم ده. یعنی یو باثباته افغانستان مطلق د پاکستان څخه چې د نړۍ په ګټه ده، د نورو ګاونډیانو بیا هم ولې د تاوتریخوالي ته دوام ورکوي کله چې د هغوی په ګټه هم ده. نور اوس زه امید کوم چې یوازې پاکستان نه چې پاکستان دغه مداخلې بندې کړي، دلته په افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادو کړۍ هم تاوتریخوالي ته لمن وخي او مداخلې درلودلې، پخوا هم درلودلې. هر هغه څوک چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وخي یا جنگ په ادامه باندې خوښ دي د دغه مخه نیول یوازې زموږ د افغانانو کار نه ده. که چیرې امریکا متحده ایالات په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي، موثریت زیاته دلته نظامي حضور لري، سیاسي حضور لري، دوی کولی شي چې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خلکو سره په ګډه د هغې کړیو مخه ونیسي چې هغه تاوتریخوالي ته لمن وخي او یا هم په افغانستان کې مستقیما مداخلې کوي. خو بیا هم لکه څنګه چې ګورو پاکستان ته نسبت زموږ بې باوري ډیره ده. که پاکستان په خپل زړه او په خپله خوښه باندې افغان سولې ته ژمن پاتې نه شي، داسې کومې لارې شته چې په هغوی باندې فشار راوړل سي تر څو چې ژمن پاتې شي او حداقل افغانستان کې سوله راشي؟ زه فکر کوم چې د پخوا په نسبت باندې اوس پاکستان باید حقایق درک کړي چې 40 کاله دوی چې کومه پالیسي په افغانستان کې په مخه اچوله هغه پالیسي خوشبختانه ناکامه پالیسي وه، کامیابه پالیسي نه وه، غلطه محاسبه یې کړې وه. اوس هم که په هغې لارې روان دي دا غلطه محاسبه ده. ما درته ویلي چې یو متحد پیاوړی په خپلو پښو ولاړ افغانستان د پاکستان په ګټه ده. زه امیدوار یم لکه څنګه چې د دوو ملتونو ترمنځ ډېر ښه نیک روابط دي، یعنې د افغانستان د ولسونو او د پاکستان د ولسونو چې موږ طبیعي خبره ده د هغوی سره ورورګلوي هم لرو، ګاونډیتوب هم سره لرو، حکومتونه هم دغسې یو بل ته د متقابل احترام پر مبنا باندې د یو بل په کورنۍ چارو کې باید مداخله هم ونه کړي او یو باثباته او په پښو ولاړ افغانستان دا د پاکستان لپاره په ګټه ده. نور لحاظه په اوس وخت کې باید امریکا خصوصا په پاکستان باندې ډېر فشار راولي چې دا د سولې پروسه کې د پیاوړي او عملي قدمونه باید پورته کړي. مسعود صاحب، پاکستان د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورن دی، خو نه یوازې د طالبانو وسلوالو په ملاتړ باندې. که دلته له طالبانو سره سوله کیږي، پاکستان خو لکه لشکر طیبه، ټي ټي پي داسې نورې وسلوالې ډلې ملاتړ هم کوي. څه فکر کوئ آیا د هغوی له طریق نه به افغانستان کې جګړې ته دوام ورنه کړي؟ که چیرې نړیواله ټولنه بیا په خاصه توګه امریکا ما درته ویلي که سولې ته ژمن وي چې اوس خو د سلایم ښکاري چې دوی د سولې لپاره کوشش کوي، په اول قدم کې که موږ وکولی شو چې د طالبانو سره د ملي روغې جوړې له لارې نه یو تفاهم ته ورسېږو او د هغوی سره په یو دایمي اوربند باندې چې د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده موافقې ته ورسېږو، دغه وړې ډلې چې په افغانستان کې دي تر یوه نامه لاندې بل نامه لاندې که چیرې طالبان جز د دغه نظام شي، زه فکر نه کوم چې دوی به ډېر عمر په افغانستان کې ولري. زه له سولې نه وروسته طالبان کیدای شي چې وپاشل شي او تقسیم شي سره په دغه ډلو باندې؟ زه فکر نه کوم. تر دغه ساده پر چې زه سره خبرې کوم طالبانو سره موږ مذاکرات کړي دي، طالبانو سره موږ 2 ځلې په ماسکو کې ناسته کړې ده. طالبان یو واحده ژبه لري، یو واحد موقف لري، د هغوی د پریکړې تصامیم لري. نو زما په اند باندې که چیرې د طالبانو دغه د رهبرۍ شورا د افغانستان د موجوده نظام سره د بین الافغاني ناستې له طریقه یو تفاهم ته ورسېږي، یو ملي روغې جوړې ته ورسېږي، زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې حداقل 80% جنګ به کم شي. دغه 20% به بیا هم د وړې وړې ډلې به کوشش کوي د ځینې استخباراتي کړیو په واسطه باندې چې جنګ ته ادامه ورکړي، اما ډېر عمر به په افغانستان کې ونه لري. دا چې طالبان واحده ژبه لري یو واحد بنسټ دی، بیا هم ولې دلته له اوربند کولو نه ځان باسي او اوربند ته غاړه نښه کوي تر څو چې دوی معلوم شي چې دا وسلوالې ډلې نورې څوک دي په افغانستان کې؟ بله، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید دایمي اوربند وشي. اما که تاسو طالبانو موقف وګورئ، طالبان وایي چې کله بندیان خلاص شي چې کوم لست دوی ورکړی چې 15,000 کسان دي، هغه موافقتنامه چې دوی د امریکې ترمنځ شوې ده د هغې مطابق دغه د دواړو خواو بندیان خلاص شي، دوی په دې باندې یقین او باور لري
چې په بین الافغاني مذاکراتو یعنې د اوسنی باور چې رامنځته شوی دا بسنه نه کوي چې باید پر بنسټ یې وربند وشي. نور خو طبعا دوی هغه اولنی موقف هم دغه و چې که چېرې موږ د 15,000 بندیان خوشي شي موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې کینو هغوی په دې باندې پوهېږي چې د افغانانو لومړۍ غوښتنه یې وربند ده او بې له شکه چې به اول غوښتنه به د افغانستان د مذاکراتي ټیم د اوربند غوښتنې بیا چې کله اوربند وشي که دا مسله 2 3 یا 4 میاشتې نور هم دوام پیدا کړي ځکه چې پیچلې مسله ده ډېر مختلف اړخونه لري فرق نشته خو مشروط په دې باندې چې په بین الافغاني مذاکراتو کې طالب لوری د افغانستان د خلکو اوربند ومني او دا اوربند باید دایمي اوربند د سولې پروسې ستاسو څومره ارزوي یعنې پرمختګونه په کومه کچه اوس پکې شوي دي؟ زه فکر کوم چې د سولې پروسې کې چې کومه نړیواله اجماع منځته راغلې وه یا امریکایانو دا ویلي چې یوه نړیواله اجماع شته ده که چیرې دا پروسه وځنډوي او پکې نور هم ځنډ راسي یعنې د جولای په نیمه کې یا 15 یا تر 20 پورې بین الافغاني مذاکرات شروع نشي د خلکو باور په دغه پروسه باندې کمیږي هم او متاسفانه جګړه به هم ډیره زیاته ادامه پیدا کړي. زه امید کوم چې د ښې اعتماد سازۍ دپاره د بندیانو مسله باید د خوشي کېدو مسله چټکه شي یعنی په یوه هفته کې باید نه دغه 1000 کس چې پاتې دا هم باید خلاص شي مقابل لوری هم چې ورسره کوم د دفاعي او امنیتي قوتو بندیان دي ورسره هغوی هم باید دغه کار وکړي بعد دغه نه په بین الافغاني مذاکراتو باندې باید نور ځنډ رانشي زر تر زره چې اوس قطر تثبیت شوی ده چې اوله نسل په قطر کې کېږي او په هغې ناسته کې زه بیا امید مې دا ده چې انشاءالله تعالی چې موږ که په نورو مسایلو باندې طالبان سره توافق ته نه رسېږو حداقل طالبان د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه چې دایمي وربنده وشي باید موافقه لوی خنډونه اوسي سولې پر وړاندې لوی خنډونه خو زما په اند باندې اول خو یو تعداد هیوادونه دي چې دلته خپل استراتیژیک اهداف لري لکه کوم هیوادونه خو همسایګان شته ده لوی ستر قوتونه شته ده په خپله د منطقې هیوادونه شته ده د هر یو له تر اوسه سیمه ییزه اجماع نه ده موجوده په سوله کې نور که سیمه ییزه اجماع خورجانې موجوده وای لکه څنګه چې امریکایان وایي یا دلته د موږ حکومت وایي چې سیمه ییزه اجماع راغلې ده زه هم ورته پخوا ډېر خوشبینه وم که راغلی وای نو دغه جنګونه تر دا نن ورځې پورې ادامه یې ولې پیدا کوله خو په دواړو طرفونو هم په حکومت هم په طالب باندې به یې فشار راوستی وای چې دغه بندیانو مسله هم زر تر زره مسله یې خلاص شوی سره ټول یې رها کړي وای آزاد کړي وای او زر تر زره بین الافغاني مذاکرات شروع شوي وای د خدای په اړه د جون میاشت تېره شوه دغه جولای را روانه ده او تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو درک هم نه لګېږي د هغه څه دي چې د خلکو باور په دغه پروسه باندې کموي لهذا زما امید دا ده چې تیرو تجربو ته په کتو سره موږ دغه طلایي او تاریخي فرصت باید د لاسه ورنکړو که هر څومره افغانان په خپلو منځو کې سره وجنګېږي ځکه قربانیان هم افغانان دي بیا هم په دغه لاره کې موږ یو ښکاره تاریخ دا لرو چې افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده نه طالب د زور د لارې نه کولی شي سیاسي اقتدار ته ورسېږي نه د موجوده حکومت کولی شي چې د زور د لارې نه تل په اقتدار کې پاتې شي ښه خبره دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته کینی په هر هغه څه باندې توافق وکړي او هغه توافق د کامیابۍ لپاره راوړي مشروعیت د افغانستان د عنعنوي دودیزې لویې جرګې څخه واخلي ځکه خورجانه دا داسې نه کېږي چې 15 یا 20 کسان دې ځای نه ځي یا 15 کسان طالبان کینی په ټولو ملي مسایلو باندې توافق کوي دا به ذاتي د افغانستان خلک مني په کور دننه اجماع موجوده ده د سولې لپاره بالکل په دې کې هیڅ شک نشته ده د کور دننه به زه لږ وضاحت ورکړم هر هغه څوک چې په 40 کلو کې قرباني ورکړي یعنی د افغانستان دغه نجیب مظلوم ملت دا سوله ته بې له شکه چشمن دي او سوله غواړي اما داسې کړۍ داسې اشخاص او افراد هم شته خورجانې چې هغه هیڅ کله سوله د ځان په خیر نه ویني په جنګ کې ګټه ده جنګ ته لمن وخي اما خوشبختانه محدود کسان دي دا څوک دي دا به نور هغه څوک چې زورواکي دغه به هغه څوک چې د پردیو د ګټې لپاره دلته اخته دي نه د افغانستان د ګټې لپاره اما تعداد به محدودي دلته خوب موضوع دی د افغانستان د عظیم ملت خبره ده د افغانستان عظیم ملت د سولې لپاره ژمنه دا د سولې پروسس هم زیانمنولی شي طبعا تاسو وګورئ چې اوس دغه ځینې مسایل ډېر وځنډېږي میاشتې په تېرې شي دوی خو هم که چیرې دلته تعداد محدوده اما د شانه بیرونی پشتیبانی لري هغه بیرونی دا پشتیبانی څوک کوي نو طبعا د سیمې هیوادونه دي د منطقې هیوادونه دي نړیوال لکه مشخصا کوم هیوادونه فرد طویل شم هم ګاونډیان مو دي د
د ګاونډیانو نه بهرې خواته د منطقې ستر هېوادونه دي حتی په نړیواله سطحه باندې هم ځینې استخباراتي کړۍ شته ده چې دغه جنګ ته لمن وخي او دلته خپل داسې کسان شته ده چې د افغانستان د ګټو لپاره نه بلکې د هغوی د ګټو په خدمت کې دي. نور لحاظه دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره دا د افغانستان موجوده حکومت چې د توافق پر اساس باندې بیا منځته راغی دا د تر بل هر وخت نه اوس په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق وکړي د موږ د نجات لاره خورجانه فقط په دغه کې ده چې موږ لاسونه یو بل ته سره ورکو هغه زهرجن تبلیغات چې هغه سولې ته ضرر پرې رسېږي داسې تبلیغات باید ونه کړو بې ځایه څوک خلک په بدنامو باندې باید توهین نه کړو ځکه چې د سولې خبره کېږي باید سوله ییزې خبرې باید وکړو. نور لحاظ د موجوده حکومت هم پکار دی چې یو بل ته سره لاس ورکړي اتفاق وکړي اتحاد وکړي هم د طالبانو دپاره د یو ملي موقف له لارې نه واحده ژبه پیدا کړي او هم نړیواله ته دغه اوسنۍ ناستې چې کېږي دا اوسنۍ د خلیلزاد سفرونه دا به د سولې پروسه څومره ښېرازه کړي؟ فکر کوم چې طبعا پاکستان رول د افغانستان په قضیه کې لکه څومره چې د امریکا مهم ده دغه عمره د دوی مهم ده. دغه نور د مرکزي اسیا هېوادونه چې دي دوی روابط هم د طالبانو سره ښه دي هم د امریکایانو سره ښه دي. زه تر ټولو نه پاکستان ډېر مهم بولم چې که چیرې پاکستان په رښتینې توګه باندې وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي دوی ډېر څه کولی شي. زه امیدوار یم چې هغه کارونه چې په خلیلزاد پر ارتباط لري هغه به د خلیلزادي هر هغه څه چې په موږ افغانانو پر ارتباط لري هغه باید موږ وکړو موږ د دغه باید وخت په دغه باندې ضایع نه کړو چې تاسو خورجانه فکر وکړئ ګورئ موږ ډېره ملامتیا بېله شکه په خارجیانو اچوو خارجیان د دغه ټولو عواملو هغه اصلي مرجع دوی دي اما یو تعداد ملامتیا په موږ باندې هم راځي په موږ افغانان هم راځي. د توافق په اساس باندې حکومت جوړ شوی ده قبیله تکمیل شوی ده نه خیر متاسفانه د مصالحې عالی شورا په نوم باندې یو ارګان جوړ شوی ده تر اوسه پورې دغه شورا غړي ټاکل شوي دي متاسفانه نه. زه امید کوم چې ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب غني د افغانستان شرایط ته په کتو سره د افغانستان د خلکو مظلومیت ته په کتو سره ډېر ژر اقدام وکړي هم کابینه جوړه کړي هم د مصالحې عالی شورا جوړه کړي هم واحده ژبه د یو ملي دریځ نه طالبانو لوري ته هم باید پیدا کړي. ډېره زیاته مننه مسعود صاحب کور ودان چې خپرونې ته راغلی. کور مو ودان کور مو ودان. اوس هم زه لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته. ښه راغلاست د خبرونو دوام ته. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره د ویډیوي کنفرانس له لارې خبرې کړې دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند صحیح شاهین پر خپل ټویټر لیکلي ملا عبدالغني برادر او ورسره مل هیئت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او مل هیئت سره د ویډیوي کنفرانس له لارې خبرې وکړې. ملا عبدالغني برادر مایک پمپیو ته ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل باید د مهالویش مطابق دوام وکړي. سهیل شاهین لیکلي مایک پمپیو ورته ویلي چې د دوحې د توافقنامې په تطبیق د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتلو ته ژمن دي. د شاهین په خبره پمپیو ومنله چې طالبانو په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه نه دي کړي او د جګړې ګراف یې ټیټ ساتلی خو ټینګار یې کړی چې باید د ټولو جهاتونو لخوا د جګړې ګراف نور هم کم شي. طالبانو دغه راز له پمپیو غوښتي چې په امریکا کې بندي حاجي بشیر او په ګوانتنامو کې پاتې افغانان هم راخوشي کړي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو نوماند او د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال جو بایډن وایي ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ساتلو کې ناکام دی. بایډن د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې انعام ورکاوه. د بایډن په خبره ټرمپ د امریکایي پوځ سرعلا قومندان په توګه باید له دې مسلې خبر وای او د خپلو ځواکونو ساتنه یې کړې وای. د ده په وینا ټرمپ په افغانستان کې په روان ماموریت کې بې پروا او ناکام دی او په دې نه دی بریالی شوی چې په نړۍ کې له روانو استخباراتي دسیسو ځان خبر کړي. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې ټرمپ او مرستیال یې په دې اړه معلومات نه لري بلخو روسیې او طالبانو بیا دغه راپور رد کړی دی او هغه یې ناسم بللی. د نیویارک ټایمز د راپور په اړه د ټرمپ اداره کانګریس ته ځواب ووایي. د امریکا د کانګریس د اساسو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ټرمپ له حکومته وغوښتل چې د هغو استخباراتي راپورونو په اړه د توضیحات ورکړي چې ګڼې روسي طالبانو ته د دې لپاره پیسې ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووژني. میرمن پلوسي په یوه لیک کې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت رئیس جان راټکلیف او د CIA رئیس اګینا هاسپیل ته په استولو لیکونو کې ویلي د حکومت ځورونې
کوونکې چوپتیا او ناامن زموږ د پوځیانو او زموږ د ائتلافي شریکانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د همداراز لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالتونو له طالبانو سره د سولې په حساسو خبرو بوخت دي، د ولسمشر له لوري د روسیې په وړاندې له درېدا انکار په سیمه کې ژوند ته خطر پیښوي. اغلې پلوسي د لیک وروسته له دې واستوه چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې روسیې ته سر ټیټ نه کړي. د هلمند ناوې ولسوالۍ کې مین چاودنې 3 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا مین چاودنه نن سهار د ناوې ولسوالۍ منکلوزي سیمه کې پر یوه مازدا موټر شوې ده. د والي بیان عمر ځواک وایي چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ایراني چارواکو هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. سهیل شاهین ویلي افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان او مل هیت یې تېره ورځ د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په دوحه کې وکتل. شاهین لیکلي دواړو خواوو په ایران کې د افغان مهاجرینو په ستونزو، سرحدي مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، بین الافغاني خبرو او د افغانستان په روان وضعیت خبرې وکړي. شاهین ویلي ملا برادر له طاهریان څخه غوښتي چې په ایران کې افغان مهاجرینو سره د اسلامي ورورګلوۍ له مخې چلند وشي. د کابل امنیتي پلان جوړ او ژر پلي کېدا په موخه امنیتي غونډې ته وړاندې شو. ولسمشر محمد اشرف غني د یاد امنیتي پلان د ژر تطبیق غوښتنه کړې او د امنیتي ارګانونو ترمنځ یې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار کړی. اشرف غني ویلي د دې امنیتي پلان عملي کېدو لپاره باید په واضح ډول خوځښت رامنځته او مطلوبه پایله ترلاسه شي. ولسمشر غني ویلي د دې پلان د تطبیق او عملي کېدو لپاره به امنیتي بنسټونو ته کافي صلاحیتونه، امکانات او سرچینې په واک کې ورکړل شي چې د عملي کېدو بهیر کې ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. هغه ټینګار کړی چې د دې پلان پر اساس د کابل ولسوالیو امنیت ته هم جدي پام وشي او امنیتي بنسټونه به هره اونۍ د خپلو فعالیتونو راپور ملي امنیت شورا سره شریکوي. ولسمشر محمد اشرف غني د ترور او ماینونو مخنیوي، جرمونو او د ځمکو غصب سره مبارزه او د عدلي او قضایي بنسټونو د پریکړو عملي کولو کې جدیت ښودلی. دغه راز ولسمشر غني اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې ترافیکي موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي، لارې کوڅې او سړکونه د عمومي ترافیکو پر مخ پرانیزي. اشرف غني ویلي له دې وروسته باید د چارواکو لپاره خط سیرونه ونه نیول شي او د چارواکو تګ راتګ باید خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي. ولسمشر ویلي ښاري ترانسپورټ باید خوندي شي او د ښځو شکایتونو ته هم رسیدنه وشي. د پکتیا پټان ولسوالۍ کې د 2 قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه شوې چې پکې د دواړو لوریو 7 کسان وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قومندانۍ د امنیت آمر لطف الله کامران وایي د پټان قیمتۍ سربدالي سیمه کې د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه شوې او په پایله کې د دواړو لورو 7 کسان وژل شوي دي. کامران وایي سیمې ته امنیتي سرتیري رسېدلي او اوس مهال جګړه درېدلې ده، خو د پټان اوسېدونکي وایي لا هم سیمه کې جګړه روانه ده. دغه سیمه کې له تیر یو کال نه راهیسې د دواړو قبیلو خلک یو بل ته مرچلونه کې ناست دي او وخت ناوخت پر یو بل ډزې کوي. د ارزګان دهراوود ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد شاه په ترینکوټ ښار کې د کندهار اډې سره نږدې ووژل شو. امنیه قومندان شاه محمد شاه د تیرو 15 کلونو راهیسې د دهراوود ولسوالۍ امنیه قومندان چې 6 کاله مخکې په یو برید کې خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړې. شاه محمد شاه تیره ورځ ماښام مهال لومړی سخت ټپي او وروسته ساه ورکړه. شاه محمد شاه له دې برید مخکې هم د تیرو 20 کلونو را په دې خوا 9 ځلې سخت ټپي شوی و. یوې باوري سرچینې شمشاد ته ویل په هغه برید کې د هغه یو ساتونکی هم ټپي شوی دی. تر اوسه د یاد برید په تړاو افغان حکومت او طالبانو څه نه دي ویلي. امریکا د افغان سولې په پروسه کې د چټک پرمختګ په لټه کې ده. سیمې هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد تازه سفر په اړه باور کیږي چې امریکا غواړي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه سازي وکړي. تحلیل کوونکي وایي امریکا غواړي د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د جګړې په برخه کې بدلون راولي او سوله کې پرمختګ ته لار پرانیزي. له دې سره د حزب اسلامي مشر د جګړې په تیزوالي نیوکه کړې چې د سولې په وړاندې ننګونه ده. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو یو څه چې روښانه دي لومړی پړاو خبرې به دوحه کې کیږي چې امریکا او طالبانو پکې جنجالي مذاکرات د سولې په یو تړون بدل کړل.
تازه د افغان سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیزاد قطر، ازبکستان او پاکستان ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې سفر کې د پاتې ژمنو پر سر خبرې کیږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې اساسي موخه به څه وي. امریکایان غواړي د افغانستان په پروسه کې محسوس بدلونونه راشي او پرمختګونه وشي ترڅو یې امریکا په کوردیننه د ټاکنیزو سیالیو په بهیر کې وکاروي او امریکایانو ته دغسې وښیي چې ګواکې ټرمپ د افغانستان جګړه ختمه کړې او هلته د امریکا ښکیلتیا له منځه وړې ده. سیمې ته د خلیلزاد د سفر موخه د افغانستان د سولې له پروسې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ جلبول، د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې سیاسي ثبات، اقتصادي مسایل او همدا ډول له طالبانو سره د هوکړې پلي کول چې د هغې جملې نه د بندیانو د خلاصون د پروسې بشپړول. داسې ښکاري چې امریکا زیاته هڅه کوي د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې افغانستان کې یو بدلون راولي. امریکایي ولسمشر ته مهمه ده چې په دې اساسي پړاو کې د جګړې لمن له افغانستان په یو مخ ټوله کړي. د حزب اسلامي امیر دلته د جګړې په شدت نیوکه وکړه او دوام یې د سولې سره مخالفت په معنا وباله. د جنگ پر دوام مزید تاکید او ټینګار مه کوئ. د جنگ شعارونه مه ورکوئ. له دغو خلو سره د جنگ شعارونه نه شئ. د سولې له مخالفت لاس واخلئ. له داسې اظهاراتو او اقداماتو ډډه وکړئ چې د سولې په وړاندې خنډ او د جګړې د تشدید باعث شي. داسې شرایط مه وضع کوئ چې سوله له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. تر اوسه پورې ټول 15,000 بندیان نه دي آزاد شوي او د مصالحې عالي شورا تشکیل هم پر خپل ځای پاتې ده. دا هغه لومړني خنډونه دي چې د سولې په مخ کې واقع دي. حزب اسلامي هغه مهال د سولې خبرو کې ګډون کوي چې دا حزب د اپوزیسیون په صفت وپېژندل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې د سولې پروسه کې نه باید بهرنیان د ګډون کوونکو او یا ناظر په صفت شریک شي. حکمتیار د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته د جګړې شدت او د اشخاصو په ترور باندې اندېښنه ښودلې ده. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د هیواد وروستي سیاسي او امنیتي وضعیت باندې خبري کانفرنس کې رسنیو او خلکو ته خپل دریځ ډاګیز کړ. ګلبدین حکمتیار چې ولسمشریزو ټاکنو کې 3 نمبر رای اخیستې وې، اوس د اپوزیسیون غوښتنه لري داسې اپوزیسیون چې په پوره معنا ومنل شي. د سولې په اړه زموږ دریځ دا دی چې په مذاکراتو کې یوازې هغه مهال شرکت کوو چې مطمئن شو دا سوله او مذاکرات نتیجه لري. دواړه لوري صادقانه توګه په دې کې برخه اخلي. حزب اسلامي د رسمي اپوزیسیون په توګه د رسمي سیاسي اپوزیسیون په توګه ومنل شي. د سولې عالي شورا چې د سولې په ارتباط د ټولو مسایلو په ارتباط آخري مقتدره مرجع وي له څلورو لورو جوړه شوې، په څلورو مهمو لورو باندې شامل وي. په دې څلورو لورو کې ټول سیاسي ګوندونه، مدني او اجتماعي ټولنې تمثیل کیږي. د حزب اسلامي لپاره اوسنی حکومت د ملي یووالي د تېرې دورې حکومت په څیر دی چې ناکامه او ناکامه به وي. هغه دلته د جګړې په شدت او د علماو او نورو مخورو په ترور باندې اندېښنه وښوده او پر یووالي ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په ځای چې جګړې او ناامني تخفیف شي، کچه یې راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې، ناامني زیاته شوې، د هدفي ترورونو لړۍ تسریع او تشدید شوې. د مهمو جهادي او سیاسي شخصیتونو، نومیالیو علماو، خطیبانو، امامانو ترور او په جماعتونو او دینی مراکزو او محافلو کې چاودنې زیات شوي. له مایدې وروسته په زرګونو عام افغانان او په سلګونو مهم او نومیالي شخصیتونه ترور شوي. حکمتیار حکومت باندې نیوکه وکړه چې له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې ژمنې نه دي عملي کړي، زندانیان یې ورته نه دي خوشي کړي، د مهاجرینو د راستنېدو لپاره یې زمینه نه ده برابر کړې. حکمتیار باور لري چې حکومت ته امریکا اجازه نه ورکوي چې د سولې د هوکړې مواد عملي کړي.
لویه څارنوالي وایي تر اوسه دغې ادارې ته د افغانستان بانک ګوښه شوي لوړپوړي کارکوونکي نه دي پېژندل شوي. وړاندې د افغانستان بانک خبر ورکړی و چې د فساد په تور یې د دغه بانک د دویم مرستیال په ګډون 4 رتبه کارکوونکي لویې څارنوالي ته پېژندلي دي. د افغانستان بانک د نوي ټاکل شوي مشر وروستي اقداماتو په تړاو د سربنسټونو حقوق پوهانو او په ټولنیزو رسنیو کې خلکو غبرګونونه ښودلي او له حکومت یې وغوښتي چې مرکزي بانک د ثبات او اعتبار لپاره باید دغه مهم بنسټ له سیاسي برخوردونو لرې وساتل شي. نن په یوه تازه اقدام کې اجمل احمدي د بانک لومړی مرستیال وحید الله نوشیر ته دفتر ته ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د ولسمشر شفاهي غوښتنې په اساس غوښتل مې بانک ته د استعفا لپاره لاړ شم خو ساتونکو بانک ته د ننوتلو اجازه رانه کړه. د بانک د حیثیت او نظام درناوي لپاره له ټینګار پرته خپل کور ته ستون شوم. نوموړي د اجمل احمدي چلند د اداري اصولو خلاف بللی. که څه هم د افغانستان بانک په یوه خبرپاڼه کې ویلي و چې ګوښه شوي کسان یې څارنوالۍ ته پېژندلي خو لویه څارنوالي وایي تر اوسه هېڅوک د فساد په تور دغه بانک ته نه دي پېژندل شوي. لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیل لپاره روغتیا وزارت او کابینې ته طرحه وړاندې کړې ده. که د روغتیا وزارت استقرار کمیټه او کابینه دغه طرحه تصویب کړي د چنګاښ یا سرطان په 21مه به د پوهنتون حضوري درسونه پیل شي. د لوړو زده کړو وزارت وایي اوس هم درسونه جریان لري او د قرنطین په موده کې شاوخوا 220,000 زده کوونکو آنلاین درسونه ویل. د افغانستان په ګډون په زیاترو هیوادونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته تعلیمي مرکزونه وتړل شول. لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د پیل لپاره روغتیا وزارت او کابینې ته طرحه وړاندې کړې چې له تصویب وروسته به د سرطان په 21مه درسونه پیل شي. لوړو زده کړو وزارت وایي شاوخوا په آنلاین ډول 220,000 محصلینو په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی. د حضوري زده کړو د پیل طرحه د وزارت لخوا څخه چمتو شوې او د عامې روغتیا محترم وزارت ته استول شوې ده د استقرار کمیټې او همدارنګه کابینې ته وړاندې شوې ده. د کابینې تر تایید وروسته ټاکل شوي چې په 21م د سرطان حضوري درسونه پیل شي. لوړو زده کړو وزارت په پام کې لري چې لومړی سمستر درسونه به چټک ورکړي او په 8 اونیو کې یو سمستر پای ته ورسوي. په آنلاین بڼه پوهنتونونه له مختلفو سیستمونو څخه استفاده کوي چې یو هم دغو سیستمونو له جملې څخه د لوړو زده کړو وزارت د HLMS سیستم دی چې موږ خپله آماده کړی دی. تقریبا 220,000 محصلین اوس مهال له دغه سیستم څخه استفاده کوي او یو شمېر خصوصي پوهنتونونه له خپلو ځانګړو سیستمونو څخه استفاده کوي چې د درسونه مخ ته ځي. څو اونۍ وړاندې هم خصوصي پوهنتونو او ښوونځیو د حضوري درسونو د پیل لپاره روغتیا وزارت ته وړاندیز کړی و خو د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې دغه وړاندیز د روغتیا وزارت لخوا رد کړل شوی دی. د فساد پر ضد بنسټونه نیوکې لري چې حکومت د فساد ضد مبارزې په اړه واحد ستراتیژي نه لري. په روڼتیا سار سازمان معلومات ښیي چې حکومت د فساد ضد مبارزه کې پاتې راغلی او په دې برخه کې پیاوړې سیاسي اراده هم نشته. باور دا دی چې فرد د اداري فساد له منځه وړلو مسؤلیت سپارل اصلاحات نشي راوستی تر څو چې په سیسټم کار ونشي. حکومت د اداري فساد ضد مبارزې د مستقل ادارې په فعالیت کې بیا هم د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. تازه ولسمشر خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته مسؤلیتونه سپارلي چې اداري فساد سره مبارزه هم پکې شامله ده. امرالله صالح ته وروسته له هغې دا مسؤلیتونه وسپارل شول چې په دې برخه کې ګمارل شوې ادارې د مسؤلیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلي وي. خو مشکل دا دی چې واقعا چې ولې په خپل دغه ادارات چې هر اداره د یو وزارت مالیه ده یا بل اداره ده چې هغوی په خپل برخه کې په سالم شکل باندې ولې کار نه شي کولی تر څو پورې دوی ولسمشر ته قناعت ورکړي او هغوی د ولسمشر قناعت حاصل کړي چې دوی واقعا په صحیح شکل باندې په مؤثر شکل باندې خپل کارونه پر مخ بوځي. امرالله صالح ته د سپارل شویو مسؤلیتونو په تړاو نیوکې دي چې باید د فساد ضد مبارزه بنسټ محوره وي نه فرد محوره. روڼتیا څار سازمان په باور حکومت غواړي چې د نمایشي کړنو په ترسره کولو د نړیوالو او افغان ولس پام ځان ته راواړوي. حکومت فعلا د فساد ضد یوه واحده او مدونه ستراتیژي نه لري او د فساد ضد مبارزې لپاره پیاوړې سیاسي اراده هم شتون نه لري. حکومت غواړي چې په دغه نمایشي کړنو د نړیوالو او د افغانستان د خلکو قناعت
لاسته راوړي. بل لور ته افغانستان کې د امریکا سفارت هم د فساد زیاتوالي په تړاو اندېښنه ښودلې او پر افغان حکومت خصوصي سکتور او مدني فعالانو یې غږ کړی چې د فساد سرچینې وپیژني او پر وړاندې مبارزه وکړي. افغانستان کې د فساد دوام د افغان ولس د رښتینې قوې په وړاندې خنډ جوړوي. موږ پر افغان حکومت، خصوصي سکتور، رسنیو، مؤسسو او مدني فعالانو غږ کوو چې د فساد سرچینې وپیژني او پر وړاندې مبارزه وکړي او یو بریالی او له فرصتونو ډک راتلونکی جوړ کړي. ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت وروسته له هغې امرالله صالح ته ورکړ چې د مالیې او روغتیا وزارتونو یو شمېر کارکوونکي د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شول. د پکتیا مرکز ګردیز د تیرې سیمې اوسیدونکو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به ولور نه اخلي او د ښادیو مراسمو کې به ناوړه دودونه نه پالي. د دغه سیمې اوسیدونکي لوړ ولور او د ناوړه دودونو پالل د بدمرغیو پایله بولي او وایي د پریکړې له مخې د نجلۍ کورنۍ ولور نشي اخیستلی او د زوم له کورنۍ به دومره پیسې اخلي چې ناوې ته ځینې اړین توکي پرې واخلي. د پکتیا مرکز ګردیز تیرې سیمه کې د پوهنې ریاست د مرستیالې د واده مراسم د روحاني سحر کورنۍ وایي چې د زوم له کورنۍ ولور نه دی اخیستی او دغه مراسمو کې د ناوړه دودونو له پاللو هم ډډه کړې ده. دغه برنامه د پکتیا ولایت د معارف ریاست معاونه اغلې روحاني سحر چې زما خور ده د هغې د واده په مناسبت دغه جوړ شوی چې په دې کې ولور نه ده اخیستل شوی، دې کې ناوړه دودونه نه دي مراعات شوي. د زوم کورنۍ وایي چې دوستانو یې ترې د ولور په نوم پیسې نه دي اخیستي او ډیری هغه دودونه هم نه دي پالل شوي چې د واده مراسمو کې د کورنیو لپاره ملا ماتونکي وي. دا خو د هر چا دپاره څه ګمان دی، که چېرته مالدار وي که غریب وي. که مالدار وي مقصد د رسم رواج ختمېدل پکار دي او که غریب وي د هغه دپاره لاس ورکول پکار دي. د تیرې سیمې اوسیدونکو د پریکړې له مخې د واده دغه مراسم په ډېر ساده ډول ترسره شول. دوی وایي چې تر دې وروسته د دغه سیمې اوسیدونکي ولور نشي اخیستلی، ناوړه دودونه به نه پالي او د زوم له کورنۍ به دومره پیسې اخلي چې د نجلۍ لپاره پرې د کور لومړني وسایل واخیستل شي. نن هغه رواج مات دی په مخه دا پروګرام جوړ شوی ده. نن په تیاره کې لومړنی آغاز د دې اوسې که راتلونکي کې څوک پور ورکوي یا لور ورکوي بیا به دا شرم نه وي چې ولور واخیستل شي یا ولور ارقام معلوم وي. پکتیا کې ولور ورځ تر بلې په لوړېدو دی او ځینو سیمو کې خلک اړ دي چې لا 1 میلیون ډېرې افغانۍ د ولور په نوم ورکړي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. سره میاشت ټولنه کابل کې د 840 ښځو لپاره وړې اقتصادي پروژې پلي کوي. د سره میاشتې ټولنه وایي په دې سره به بې سرپرسته ښځې په ځان بسیا شي او وبه کولی شي چې ورسره خپل ظرفیت لوړ کړي. دغې ټولنې همداراز سږ کال 70,000 کورنیو سره بېلابېلو برخو کې مرستو ته اراده کړې ده. د سرې میاشتې ټولنه په پام کې لري چې په بامیانو، بلخ، هرات او بادغیس کې 8,700 بېوزلو او د معیوبینو کورنیو ته نغدي مرستې وویشي چې له ډلې یوازې په بامیانو کې 5,200 کورنۍ دي او پاتې 3,500 کورنۍ په 3 نورو ولایتونو کې دي. د سرې میاشتې ټولنه په پام کې لري چې روانه میاشت 841 بې سرپرسته میرمنو لپاره د پزان بسیاینې په موخه بېلابېلې وړې اقتصادي پروژې پلي کړي. سره میاشت در نظر دارم مطابق با پلان چیزی در حدود 70,000 خانواده را امسال تحت پوشش داشته باشه که در این مرحله ما به 16,117 نفر مواد توزیع کردیم. امکان داره که د ماهای بعدی مراحل بعدی ما شروع شود. په ورته وخت کې سرې میاشتې ټولنې په کابل کې 180 بېوزله کورنیو سره د 2 قلمه خوراکي توکو مرسته وکړه. بېوزلې کورنۍ وایي د مرستې ورسره تر یو بریده مرسته کولی شي خو په وینا یې باید حکومت او نور خیریه بنسټونه یې لاسنیوی وکړي. راجع به کمک‌های سرمیاشت یک نهاد بی‌طرف بوده که در هر عرصه اجتماعی اقتصادی مردم افغانستان کمک کرده و خواهم کمک کرد. کفایت خویی بر یک فامیل بی‌بضاعت حداقل قدر آب کمک شوند مفید است، مفید واقع میشه. سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې د کرونا وایروس ځپلو خلکو سره هم د درملنې او خوراکي توکو برخه کې مرستې کړي او د مرستو د ویش لړۍ دوام لري.
لغمان به د اقتصاد له اړخه د ختیځو ولایتونو سره د وصل په نقطه بدل شي. د لغمان والي وایي د 10 کلن پلان له مخې کار کوي تر څو په دې ولایت کې له شته اوبو په زرګونه جریبه شاړې ځمکې او دښتې خړوبې کړي. په دې پلان کې د استوګنې او سوداګرۍ لپاره ودانۍ هم شاملې دي تر څو خلک له عصري اسانتیاوو برخمن شي. لغمان د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې ډېرې دښتې او پراخ ډاګونه لري. که څه هم تر اوسه ترې ګټه نه ده اخیستل شوې، خو ولایتي چارواکي وایي چې 10 کلن پلان یې جوړ کړی تر څو دغه ځمکې د زراعت، استوګنې او د سوداګرۍ لپاره برابرې کړي. د لغمان والي وایي په دې ولایت کې د روانو سیندونو په مدیریت او ترې د ځمکو خړوبول کولی شي چې د هیواد په کچه د 14 ولایتونو د کرنیزو حاصلاتو اړتیاوې پوره کړي. د لغمان والي محمد اسف ننګ وایي یوازې د لغمان له سیندونو 15 سلنه ګټه اخیستل کیږي چې غواړي دا 40 سلنو ته پورته کړي. د زراعت په برخه کې 15 لوی ساحې لرو چې هغه خړوبه نه دي، یعنی خاره د ځمکه دا د ګمبيري ساحات دي، دا د خیروخیلو د فیصله د تورغر لمنې دي چې د الیاسخیل کانال نه اوبه اخلي، او د ګمبيري چې د کونړ د دریاب نه دی دینه څه اخلي. دغسې موږ شخطرۍ، دغسې بابا صاحب او دغسې د مهترلام چپه ساحه او د الینګار چپه ساحه ورته وایي. نوموړی زیاتوي د همدې پلان له مخې ګمبيري دښته کې هوایي ډګر، د زون په کچه د برېښنا تولید او یو شمېر لویو سړکونو جوړېدل هم شامل دي. دا تر کوشش لاندې لکه شمټۍ د چلمټۍ او دغه ساحاتو ته د بابا صاحب طرفو ته دا باید د ډکې پوله پلان نه چې دې کې بیا استوګنه هم شته، تجارتي محلات هم شته، صنعتي منطقې هم شته پکې، پارکونه هم شته پکې، شفخانې هم شته پکې، مکتبونه او هر شی شته پکې. دې سره به د موږ د ژوند لیک پراخه سي، لیک به عصري او مدرنه سي. په ورته مهال د مهترلام ښاروال وایي د ښاري پراختۍ پلان پلي کېدو لپاره هم ګڼ شمېر پروژې په نظر کې نیول شوي چې د ډېرو عملي چارې روانې دي. مهترلام ښار به په راتلونکو 3 کلونو کې بیخي متفاوتې دي افغانستان د نورو ښارونو سره. هغه په دې معنا چې موږ دلته ډېر سترې پروژې او هغه بنیادي پروژې دي چې د هغې تطبیق عملاً جریان لري. لکه مثال درته درکړم چې په 40 جریبه ځمکه کې یوازې موږ د کابل جلالاباد د هډې یو کمپلیکس ته چې دغه سکتور دغه برخه به ټوله هغلته انتقالېږي، حتی تر مستري خانو پورې هغه په خپل ځان کې لري. همدارنګه د ښار سړکونه او نور زیربنایي پروژې دي چې په هغې باندې ګړندي کارونه روان دي. که څه هم چارواکي وایي چې دوی په تیزۍ سره خپلې چارې مخ ته وړي، خو ځینو سیمو کې ناامني هغه څه ګڼي چې د دوی کارونه یې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. شکیل احمد سید، شمشاد رادیو تلویزیون، لغمان. راغلاس اوس هم بهرني خبرونه. د هند او چین ترمنځ د پولې پر سر لانجې اوس هم دوام لري. هندي او چینایي پوځي چارواکي وایي د همالي سرحدي سیمې ته یې تازه دمې ځواکونه هم استولي دي. اخوا هند تازه اعلان کړی چې پر هغو کابو 80 اپلیکیشنونه یې هم بندیز لګولی چې چین جوړ کړي دي. تر اوسه په دغو اپلیکیشنونو کې ټیک ټاک د شمولیت معلومات نشته. ټیک ټاک یو چینایي اپلیکیشن دی چې ویل کېږي ډېر کارکوونکي یې هندوان دي. د چین او هند ترمنځ لانجې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د دواړو لورو ترمنځ د پولې پر سر جګړه وشوه. په دغه جګړه کې 20 هندي سرتیري وژل شوي وو چې هند پرې سخت غبرګون ښودلی و. کورونا بد حالت لا تر اوسه پاتې دی. د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د کورونا ناروغۍ بد وضعیت اوس هم نه دی راغلی. دغه نړیوال سازمان وایي په کورونا اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونو او 500,000 اوښتی دی. اخوا پاکستان کې د دې ویروس پیښې تر 200,000 لوړې شوې. روغتیا سازمان دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې په ټوله نړۍ کې ورځ تر بلې قرنطین د ختمېدو په حال کې دی. ډېری هیوادونو کې خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی او د ژوند هغه چارې یې پیل کړي چې څو میاشتو راهیسې بندې وي. د اسرائیلي خاورې پورې د لویدیځې څانګې تړل غیر قانوني دي. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو څانګه وایي د اسرائیلو د ښارګوټو جوړول د نړیوالو اصولو خلاف کار دی. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم څو ځل د اسرائیلو پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. اخوا اسرائیل اوس هم په خپل دریځ ټینګار کوي او د نوي حکومت له راتګ سره دغه پریکړه لا جدي شوې ده. بنیامین نتنیاهو له اوږدې مودې راهیسې فلسطینیان په لویدیځه څانګه کې له کورنیو شړي او اسرائیل ځای پر ځای کوي. اخوا فلسطین کې هم د اسرائیلو د دغې پریکړې پراخ لاریونونه دوام لري.
د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ سخت پړاو ته د اوښتو په حال کې دی. دغه کړکېچ داسې مهال زیاتېږي چې ایران د امریکا ولسمشر د قاسم سلیماني په قتل کې تورن ګڼلی دی. ایراني محکمه وایي د هغوی د جګپوړي جنرال قاسم سلیماني د قتل په تور کې ټرمپ او 15 نور تورن دي. ایران تازه د ټرمپ او د دغو کسانو د نیولو حکم هم ورکړی دی. اخوا ټرمپ تر اوسه د ایران د دغه حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو رسنۍ وایي چې په ټرمپ خاصه اغېز ونه کړي. قاسم سلیماني چې د سپاه-پاسران ډلې پیاوړی قمندان و، د تېرې جنورۍ میاشتې په پیل کې د یو هوایي برید په ترڅ کې په بغداد کې د ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.